په پاکستان کې 2-3 ورځې وشو چې فیسبوک بند دی، واتساپ بند دی. اصل څه وجه څه کېدلی شي، دا د څه وجې نه بند دي؟ ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، ځان پرې پوه کړئ. ملګرو زمونږ چې دی نو په پاکستان کې چې اوس دی نو د بجلۍ نه زیات لوډ شیډینګ چې دی نو په فیسبوک دی او د واتساپ دی. په واتساپ او فیسبوک چې دی نو 3 ورځې وشوې چې د سره کار نه کوي. اصل وجه څه کېدلی شي ملګرو؟ یو خو زمونږ د کومه کمپنیانې چې دي، جیز کمپني چې ده، ټیلنار کمپني چې ده، او زوم کمپني چې ده، یوپون کمپني چې ده، دوی هم ډېرې زیاتې ناروا راغستې ده. ملګرو تاسو چې کله 100 روپۍ ایزي کارت وخېجوئ ملګرو، نو په هغه کې اوس 60 روپۍ تاسو ته راځي او 40 روپۍ کټ کوي. ملګرو ډېره زیاته ناروا یې راغستې ده. زمونږ په پاکستان کې نه دی، د کمپنو والا ډېره زیاته خربودي راغستې ده. زمونږ له ټولو له پکار ده چې کمپین موږ وچلوو. ملګرو دا فیسبوک ولې بند دی؟ په پاکستان کې وایي چې دی که نه او فیسبوک کې چې دی نو برناکه بند کړی دی. څه وجې نه؟ دا اوس چې کومه سټوډنټان راوتي دي که نه، دوی په سوشل میډیا باندې کومه ټرینډ چلی، نو د دوی د وجې نه دا اوس فیسبوک یې بند کړو. نو د دې وجې نه فیسبوک بند کړو او دوی وایي چې دا فیسبوک موږ د دې وجې نه بند کړی دی چې دا فیسبوک د دې وجې نه بند دی چې دغلته څه کیبلې دي هغه شو کېدلې دي. خو بالکل دا خبره نه ده ملګرو. مخکې څه وخت کې هم واتساپ بند شوی او فیسبوک بند شوی، خو نوی اپډیټ یې پکې راروانې وي. په واتساپ کې نوی اپډیټ به راغلی و چې څوک چېرته تاسو چاته میسج کوئ نو هغه به حکومت ګوري، او بالکل هغه پکې راغلی و. د هغه نه پس چې دی ملګرو نن سبا چې دی نو ډېر زیات لوډ شیډینګ دی د فیسبوک، او دنیا کوم ځای ته ورسېده. زموږ پاکستان اوس هم په 4G چې دی نو په هغه پکې کار نه کوي، په هغه باندې فیسبوک نه چلېږي. تقریبا 60% خلک چې دی نو په دې فیسبوک باندې او په دې هر څه باندې کار کوي ملګرو. او دلته که ته سوچ وکړې نو دا ټک کار نه کوي. په 5G په بهر ملکونو کې 5G لګېدل ده او 7G ته به بله ورځ له پروګرام روان دی، 7G هم لګي. زموږ په پاکستان کې 4G چې ده نو دا صحیح کار نه کوي. اصل وجه دا کېدلی شي دې خلاف چې دی نو کمپین چلول غواړي، ځکه که موږ کمپین ونه چلوو نو زموږ سره ډېر زیات روان دي. ځکه چې فیسبوک ته به ځان ته پیکیج وکړې که نه، نن سبا که تاسو سوچ وکړئ پیکیج ډېرې زیاتې ګرانېږي. نن پیکیج چې دی نو په 500 نو سبا له په 600 روپۍ باندې، نو پیکیج یې هم ډېرې زیاتې تیزې روانې کړلې، ډېرې زیاتې ګرانې کړلې، ناروا یې راغستې. نو پکار چې کمپین وچلېږي د دې کمپنیانو خلاف. زما ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو ضرور شیر